بسم الله الرحمن الرحیم د HTML دویم ویډیو ده. په دې ټوټوریال کې مونږه هیستوري اف HTML مطالعه کوو، HTML ورژنز او فیچرز اف HTML. نو هیستوري باندې که چیرې تاسو خپل راشئ هیستوري مطالعه کوئ نو ان شاء الله تاسو به زیات معلومات زمانه حاصل کړئ. خو هیستوري به داسې بیان کوم چې هیستوري داسې ده چې ټیم برنرز لی چې و یو عالم و، صحیح ده، دا چې د فادر اف HTML په نوم هم یادېږي. The first available description of HTML was a document called HTML tag. The first available مطلب کوم چې description و د HTML دا څه په نوم یادېږي؟ د HTML tags په نوم یادېږي. دا د چا په واسطه پروپوز شوی و؟ دا د ټیم په واسطه پروپوز شوی و په 1991 کې، صحیح ده. او بیا د دې لیټسټ ورژن چې دی هغه HTML5 دی او ان شاء الله دا وروسته مطالعه کوو، صحیح ده. نو ټیم برنرز لی دا څه کو د موږ سره هغه کم هغه چې دا HTML چې دا د موږ سره من سره وړي، صحیح ده. نو HTML ورژنز مطالعه کوو، همدومره هیستوري به بس وي، صحیح ده. نو تاسو به ما درته ویل تاسو خپل دنده وګڼئ او دا سرچ کې HTML هغه به تاسو خپل معلوم شي درته. نو راځم زه سبلایم ټیکسټ ته او دې کې څه کوم موږ هغه چیرې مخکنی ویډیو ته راشو. د مخکنی ویډیو کې موږ څه کوو داسې یو پروګرام جوړ کړی و، صحیح ده، چې ډاکومنټ ټایپ و، HTML و، هیډر و او ټایټل و. چې ټایټل کې موږ لیکلی و چې this is my title، بیا هیډر اخیستی و، هغه کې بیا مطلب هیډر کې موږ څه کوو ټایټل اخیستی و، بیا باډي اخیستی و، باډي کې موږ سره هیډر 1 موږ ډیفاین کړی و چې هیډر 1 و، او بیا پاراګراف هغه کړی چې افغانستان، بیا بریک کړی و، بیا آی لو افغانستان، بیا بریک اخیستی و، بیا پاراګراف، بیا بل ټیګ چې کړو کلوز کړی و. کلوز کېدل چې کې ګوره په فارورډ سلاش او پی باندې چې کې موږ سره کلوز کېده. او بیا موږ راځو شته باډي ته کلوز کوله، ګوره باډي هم دلته سټارټ کړی و نو دلته هم کلوز کوله، او بیا هم HTML چې دلته ځای کې سټارټ کړی و دې ځای کې هم ختمه و. نو د دې ډسکرپشن هم موږ ورکړی و په دې تیرنۍ ویډیو کې، خو په غږیز شکل، صحیح ده، په لیکلي شکل مو ورکړی. خو راځو د پرېږدو موږ هڅه چې کوو اوس راځو صرف ورژنز ته راځو، صحیح ده. موږ سره څه ختم شول؟ موږ سره هیستوري باره کې هم موږ لږ وویلې. هیستوري اف HTML موږ هڅه چې کوو ډن کړو، صحیح ده. اوس راځو موږ هڅه چې کوو ورژنز اف HTML. HTML ورژن مطالعه کوو. HTML موږ سره ګوره په څو ورژن ده؟ ورژن HTML 1.0، صحیح ده. اول موږ سره چې و HTML 1.0 و، سیکنډ نمبر HTML 2.0 و، او تھرډ نمبر موږ سره HTML سو موږ سره HTML 3.2 و، صحیح ده. third number موږ سره HTML 3.2، first number 1.0، second number 2.0 او third number 3.2 او fourth number 4.01 دی، fourth number 4.01 دی، او fifth number موږ سره چې دا HTML 5 ته، صحیح ده. دا موږ سره چې دا موږ سره د HTML ورژن وي، دا ورژن اف HTML. نو دا هم چې موږ سره دې ته هم چې ولیکا، دې ته هم ډن ولیکا. دا موږ سره HTML ورژن چې 1.0 دی، 2.0 دی، 3.0 دی، 4.01 دی، او لاست نمبر موږ سره HTML 5 و، HTML ورژن 5، صحیح ده. نو تاسو کله چې وایي تاسو به ښه راشي. همدارنګه راځم دریم زموږ ټاپک چې په دې ویډیو کې موږ باید کور کړو، هغه موږ سره مهم ټاپک ده یو د مطلب HTML کې، چې مطلب HTML نه تاسو څه دپاره وایي یا استعمال یې څه دپاره کوئ، هغه موږ سره فیچرز اف HTML ده. څه شی ده؟ فیچرز اف HTML. راځم ګوره ورته یم چې فیچرز اف HTML دې باندې باید تاسو سر صحیح خلاص وي، صحیح ده. دلته لپاره راځم د صفحه باره کوم او دلته ورته راځم دلته چې کوم دا اوس یو په یو موږ سره ډسکس کوو. فرست نمبر موږ سره څه ده؟ فرست نمبر او که چیرې موږ وایو HTML موږ سره HTML فرست څه شی فیچرز موږ سره چې ده هغه څه ده؟ It is very easy in simple language. څه شی ده موږ سره؟ It's very simple and easy language ده، صحیح ده. HTML موږ سره سمپل او ایزی لنګویج ده، ولې چې دې موږ که چیرې موږ وګورو دا موږ سره په اسانه طریقې سره څه کېږي انډرسټوډ کېږي او ډیفاین کېږي. موږ یو مخکې پروګرام وکړ دغه د HTML، صحیح ده. نو دا ګوره که تاسو وګورئ موږ څه کوو ډاکومنټ ټایپ، مطلب هغه لیکلي شکل دی د انګلیش په شان دی اسانه ده. ډاکومنټ ټایپ مطلب ګوره ډاکومنټ هغه ټایپ چې موږ سره څه شي کې هغه براوزر ته معرفي کوي، او همدارنګه انسټرکټ ورکوي براوزر ته چې کوم ورژن موږ استعمالوو. او بیا موږ چې HTML ګوره دلته موږ سره HTML سټارټ شو دې ځای نه دې ځای پورې مطلب دغه هدایت ورکوي، او بیا چې کې هیډر هم واخیستو. نو دا چې دا موږ سره یو سمپل او ایزي لنګویج ده، د دې یادول ډېر اسانه ده، صحیح ده.
second feature of HTML څه شی ده second feature څه ده دا چې دا ډیر اسانه ده چې شي کې یو effective presentation په څه کې جوړ کوو موږ په HTML کې جوړ کوو صحیح ده موږ څه کولای شو یو effective presentation پکې جوړولای شو صحیح ده یو effective presentation جوړولای شو څه په مرسته په HTML په مرسته موږ یو effective presentation جوړولای شو صحیح ده ولې ځکه چې دا because it has lots of formatting tags ځکه چې دې کې موږ سره بلها زیات څه شي دي فارمیټینګ ټیکس دي په څه کې په HTML کې نو دغه HTML ټیکس په پرسته موږ کولای شو څه جوړ کړو یو افیکټیو پریزنټیشن جوړ کړو مطلب یوزر څه کې هغه کې انټرست واخلي او دریم موږ سره څه شي دا دریم موږ سره د څه چې څه شي کېږي دا موږ سره یو مارک اپ لانګویج لري لکه موږ چې تاسو ویلې څه شي دا HTML ML څه شي دا مارک اپ لانګویج نو دا څه کې دا ځان کې څه شي لري دا موږ سره ML لري یا ML څه مینینګ ورکوي ML مارک اپ لانګویج څه دا موږ سره مارک اپ لانګویج دا مارک اپ لانګویج څه مینینګ لري دا موږ سره څه پرووایډ کوي دا موږ سره یو وی یا یو طریقه موږ سره پرووایډ کوي چې ډیزاین کو ویب پیج څه شي کو چې موږ سره دغه ویب پیج موږ سره شي کو ډیزاین ویب پیج along with text in which way in a flexible way sorry spelling معنا غلط شي صحیح ده in a موږ څه کوو دې کې موږ سره په flexible way په یو خپل طریقې سره څه کوو د خپل پروګرام چې دا ډیزاین کولای شو په سره د ټیکست سره along with text مطلب د ټیکست سره موږ څه کولای شو د خپل کم ویب پیج چې دا ډیزاین کولای هم شو د چا په کومک سره د مارک اپ لانګویج په کومک سره دا هم یو فیچر ده چې HTML موږ ته آماده کړی ده او څلورم نمبر موږ دا وایو چې دا چې کی اسانه کوي پروګرامرانو ته چې اټ کې موږ سره څه شي لینکونه کچېره موږ وګورو موږ وایو چې هایپر ټیکسټ لانګویج دا چې لینکونه آماده کوي نو د دې لینکونو په واسطه چې کی دغه پروګرام یوزر سپیس چې په هغه لینک باندې کلیک کوي او هغه لینک نه نور معلومات لاس ته راوړل شي نو دا چې دا موږ سره هم د HTML یو خپل فیچرز ده say add links دې ته اسانه وي چې add links which make a user more interested in using a web page څه دا موږ ګور یو ویب پیج کې ولاړ یو مطلب هغه ویب پیج کې موږ سره معلومات کم شول مطلب درغلم ګور ویب پیج د زمونږ څه د HTML دغه دومره معلومات ما ولوستل خو دین وروسته موږ سره څه پکار د موږ وایو چې یو سمپل اگزامپل هم د HTML ز ولولم نو ماته بل لینک راکړی چې کلیک آن سمپل اگزامپل اف HTML کچېر تاسو دا یادول غواړئ نو دلته کلیک کړئ نو موږ کچېر دلته کلیک کو په دغه لیکنه باندې سمپل اگزامپل اف HTML نو موږ چې کی را به شي موږ سره ګوره داس یو معلومات موږ سره شي یو بل ویب پیج موږ سره کولاو شي نو دغه ته چې وي دغه د سلورم فیچر اندې باندې راځو موږ چې دې کې موږ سره چې دا موږ سره هایپر ټیکسټ لانګویج ته دا موږ سره لینکونه اټکول شو تر څو یوزر موږ سره وکوي په اسانه سره د یو لګنا زیات معلومات لاس ته راوړي او پنځم نمبر چې دا موږ سره پلیټفارم انډیپندنت ده پنځم نمبر پلیټفارم انډیپندنت پلیټفارم انډیپندنت مطلب دا مطلب په ارزه کې موږ شي کو دغه because it can be displayed on any platform دا په هر یو پلیټفارم باندې ډسپلی کېدای شي فار ایگزامپل زه وایم چې میکنټاش ده دا میکنټاش یا نه اول ولیکه چې لاینکس موږ اول چې کو په لاینکس باندې رن کوی شو دویم نمبر په وینډوز باندې رن کوی شو او همدارس په زیاتو پلیټفارمز باندې دغه HTML شي کو د HTML پروګرام موږ لیکي شو همدارنګه رن کولای شو چې دا موږ کته شو نو چې دې پلیټفارم انډیپندنت دا مطلب موږ سره پلیټفارم باندې دلالت نه کوي او شپږم نمبر چې دا اسانه کې پروګرامران ته چې اټ کې پکې ګرافیکس ویډیوز او ساوندز پس کې په ویب پیج کې کوم یو چې زیات موږ سره چې خولې کیږي مطلب زمونږ هغه ویب پیج موږ سره چې مور اټریکټیو کیږي 6 نمبر چې کیږي موږ سره وی اډ دا وی اډ ملګری سیدا ګرافیکس موږ پکې اډ کولای شو ویډیوز پکې اډ کولای شو
همدارنګه ساوندز هم اډ کولی شو. نو د دې ګرافیکس ویډیوز او ساوندز په مرسته موږ کولی شو خپل ویب پیج نور څه کړو، ویب پیج موږ خپله مور اټریکټیو کړو. مور اټریکټیو کړو. صحیح ده. دغه ویب پیج په مرسته موږ کولی شو خپل ویب پیج مور اټریکټیو کړو یا انټراکټیو کړو. صحیح ده. او وم فیچر موږ سره چې دا وم فیچر موږ سره داسې ده چې دا موږ سره کیس سنسټیو ده. HTML is a case sensitive. صحیح ده. دا موږ سره چې د کیس سنسټیو ده. که چیرې موږ وګورو بر راشو صحیح ده HTML پروګرام ته دا به HTML پروګرام کې موږ هغه کوو. کیس سنسټیو څه ته وایي؟ که چیرې تا HTML دلته چې وکړو، که چیرې تا دلته په غټ الفاظ سره ولیکو نو دلته کلوزینګ به هم په غټ الفاظ سره اخلي. که چیرې دغلته هیډر دی هر څه دی چې مطلب په غټ الفاظ سره په غټ الفاظ سره به کلوز کوي هم د ټیکسټ چې موږ سره دی. همدارنګه که چیرې په سمال لیټر سره دی ولیکل نو دا به څه کوي؟ ټایټل به ته سمال لیټر سره کلوز کوي هم. نو دغه موږ سره چې دغه وب فیچرز اف HTML ول چې کوم چې موږ ته اسانتیا راولي په پریزنټیشن کې ویب پیج جوړولو کې. صحیح ده. نو دا و زموږ دویمه ویډیو د HTML. درېیمه ویډیو لپاره زموږ سره اوسئ. والسلام.